پانیپت هغه فلم چې پرې ګڼه افغانانو غبرګون او اندېښنې وښودې. ملګرو بالاخره دا فلم ریلیز شو. زموږ ټیم د فلم مهمې صحنې درته راخیستې دي چې آیا رښتیا هم هند خپل رضالت کړی او که نه. ویډیو تر اخره وګورئ چې په مطلب ځان پوه کړئ. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د پانیپت پر تاریخي جګړه او هغه جګړه چې په سیمه کې ستر بدلون راوستی و جوړ شوی فلم پانیپت تېره ورځو کې نندارې ته وړاندې شو. دغه فلم چې د احمدشاه بابا کردار پکې وړاندې شوی و، نه یوازې دا چې ډیری هندیان ورته په تمه وو بلکې افغانان هم د دغه فلم نندارې ته وړاندې کېدو ته ستر په لار وو، ځکه چې د فلم د ټریلر خپرېدو نه وروسته افغانانو فکر کاوه چې په دغه فلم کې به احمدشاه بابا او یا هم افغانانو ته سپکاوی شوی وي. دغه فلم چې په یو تاریخي جګړه جوړ شوی دی او هر څومره فلمونه چې په تاریخ جوړ شوي دي حتما پکې تاریخ هم تخریب شوی دی، ځکه په تاریخ کې چې یو څه راغلي هماغه ډول نه دي وړاندې شوي. چون دا فلم یو هندي ډایرکټر جوړ کړی دی او د هند خلکو ته په کتلو سره دغه فلم جوړ کړی دی، نو حتما پکې تاریخ په دې ډول ښکاره شوی چې په کوم ډول دغه تاریخ ته هندیان ګوري. که په لویه کچه خبره وشي نو په فلم کې دغه تاریخي جګړه په هماغه ډول ښودل شوې ده لکه څنګه چې په تاریخ کې راغلې ده چې احمدشاه ابدالي پکې بریا خپله کړې او د مراټیانو ستر سامراج ته یې ماتې ورکړې ده. خو که په جزئیاتو یې خبره وشي نو په دغه فلم کې ډېرې تېروتنې شوي دي چې ښایي فلم جوړونکی قصدا د خپل فلم د ښه کولو لپاره کړي وي. د بیلګې په ډول لکه چې د مراټیانو مشر ساده شیو راو باو له احمدشاه بابا سره ویني نو هغه ورته وایي چې ته د هند لوټلو لپاره راغلی. که څه هم د په تاریخي کتابونو کې دا خبره شته چې د احمدشاه ابدالي لښکر په هند کې تر څه حده لوټمار هم کړی و، خو په فلم کې د نورو هغه خبرو یادونه نه ده شوې چې احمدشاه ابدالي د هند تګ ته مجبور کړی و. د احمدشاه ابدالي هند ته د تللو دوه مهم لاملونه یو دا چې د مراټیانو له لورې په هند کې سخت ظلمونه پیل شوي و او مسلمان مشرانو له احمدشاه بابا غوښتنه کوله چې هند ته راشي او د مراټیانو له دغه ظلمونو مسلمانان وساتي. همدار راز دویم لامل بیا دا هم و چې په پنجاب کې سیکانو بغاوتونه پیل کړي وو او د افغانانو واکمنۍ ته یې ګواښونه جوړول. په دغه فلم کې د پانیپت د جګړې پر مهال د احمدشاه ابدالي زوی راځي او ورته وایي چې په کندهار کې سیاسي حالت ترینګل شوی دی ځکه چې د احمدشاه ابدالي ورونه او تر زمن واک ته رسېدل غواړي او ګډوډي رامنځته کړې ده. که څه هم په تاریخي کتابونو کې د دغه ګډوډۍ یادونه شته خو هغه د پانیپت تر جګړې ډیر مخکې خبره ده. همدار راز په دغه فلم کې په یوه صحنه کې احمدشاه ابدالي د ډیلي تر نیولو وروسته د مراټیانو د اصلي مرکز پونې د نیولو هوډ هم څرګند کړی دی. خو په همدغه فلم کې بیا څو ځلې همدا خبره بیرته رد شوې هم ده چې احمدشاه ابدالي نه غواړي تر ډیلي اخوا لاړ شي او نه هم په تاریخ کې دا خبره شته چې احمدشاه ابدالي د پونې د نیولو کوم هوډ درلود. همدار راز دغه فلم کې احمدشاه ابدالي له لورې د ډیلي د نیولو په اړه د هغه هوډ نشته، هغه د مسلمانانو حکمرانانو له لورې دې ته هڅول کیږي ترڅو ډیلي ونیسي. هغه مهال چې احمدشاه بابا د هند په پانیپت کې له مراټیانو سره جنګ کاوه د احمدشاه بابا عمر شاوخوا 9 کاله و، خو په فلم کې د هغه رول بیا 63 کلن سنجیدت لوبولی دی چې دا هم په تاریخي ډول باندې ستره تېروتنه ده. همدار راز په دغه فلم کې ویل شوي دي چې احمدشاه بابا د 100,000 پوځیانو سره هند ته ورغلی، خو په تاریخ کې بیا د شاوخوا 10,000 پوځیانو یادونه شوې ده او شاوخوا 40,000 پوځیانو بیا له احمدشاه بابا سره په هند کې د هغه د متحدینو نه یوځای شوی وو. په دغه فلم کې مراټیان داسې ښکاره شوي دي چې هغوی د هند له ټولو قومونو خواخوږی وو او غوښتل چې د هند ټول قومونه یوځای کړي او د هغوی لپاره یو حکومت رامنځته کړي. خو که تاریخ وکتل شي نو په هغه کې راغلی دي چې مراټیان هغه خلک وو چې سخت په خپله نشه کې مست وو، په نورو خلکو یې سختې مالیې لګولې وې. که څه هم هغوی طاقتور خلک وو خو پر نورو خلکو یې ځان ډېر لوړ ګاڼه او د هند نور قومونه ترې ناخوښه وو. په دغه فلم کې احمدشاه بابا د یو بې زغمه غوسهناک او شډل واکمن په توګه وړاندې شوی دی چې هیڅ له تمدن خبر نه و، خو په اصل کې احمدشاه بابا یو آرام او زړه سوانده پاچا و چې دا خبره پروفیسور ګنډا سنګ هم په خپل کتاب کې کړې ده او هغه ویلي دي چې ایرانیانو او هندوانو د هغه په اړه چې کومې بدې خبرې کړي هغه هیڅ حقیقت نه لري.
تر ټولو د خندا وړ صحنه په فلم کې دا ده چې کله احمدشاه بابا هند ته ځي نو هلته ورته په یو قاب کې تازه میوه وړاندې کیږي او احمدشاه بابا ورته وایي چې هند ته یوازې د میوو لپاره راتلل هم بده خبره نه ده او هلته هغه بیا یو انار راخلي او په ډېرې لیوالتیا یې خوري. حال دا چې د کندهار انار په ټوله نړۍ کې نشته دی نو دا هم د فلم جوړونکي کم علمي او یا لا علمي ښکاره کوي. همدا راز په دغه فلم کې چې د احمدشاه بابا کوم ډول کالي دي یا هم د افغانانو کوم کالي دي هغه هم هیڅ له حقیقت سره سر نه خوري ځکه دا ډول کالي نه افغانانو پخوا چیرته اغوستل او نه یې اوس اغوندي. د فلم د جوړونې په برخه کې هم ځینې خبرې کیدای شي خو هغه زموږ کار نه دی خو البته د پانیپت د جګړې په اړه چې آشوتوش ګوارکر کومه هڅه کړې ده دا سینما بریالۍ هڅه ورته ویل کیدای شي ځکه چې هغه یو ځل بیا هڅه کړې ده چې مراټیان نړۍ ته ښه خلک وښایي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته له مهمو تازه پیښو ځان خبر کړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ ترڅو زموږ هر نوی ویډیو نه ځان خبر کړئ.